بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. قدرمنو عبدالرزاق یم او یو ځل بیا په داسې محفل، په داسې ماحول او په داسې هسپتال کې یم چې تاسو ګورو چې په بیډ کې نه د مو سره چې د کم خلک جوړ دي دا ټول مریضان دي. د تشي مریضان دي په کم سنټر کې یم په لایف کیر هسپتال سربند باغ کې چې د منشیات نه د پکیزه خلکو لپاره یو بهترین سیټینګ شوی دی. د منشیات عادي کم خلک دي د هغو د لایف چینج کېدو لپاره ډېر زیات کوششونه کوي. دلته د موږ سره حمید بی دی، که سمان بی دی، یا دا قسم د هغو سټاپ دی د هغو په حوالې سره او د دغو ملګریو سره چې زه ورته سپیشل پرسن یم. مزوره نه دي خو د معاشرې هغه خلک دي چې څوک ورته پوډري وي، څوک ورته بېکورس خلک یي، خو نه دا د معاشرې د مونږ په شان یوه برابره حصه ده. مونږ به دغو سره خبرې کوو چې دا د خپلې زندګۍ په حوالې سره څه وایي، زندګي یې څنګه تېرېږي، په معاشره کې خلک پسې څه ساوزونه کوي. تر څو چې یو سره خبرې وکړو. مور ته دې ټیټ سترګې کم، پلار ته دې ټیټ سترګې کم، مینه دې ونه کړه د دنیا ته دې ټیټ سترګې کم. وایي نه خدای لالې راکړو نه یې پیسهدا راکړم او ګډه وایي ګډه ته دې ټیټ سترګې کم. لیدې شیرینې زړې ګلې تا باندې واچوه شمشاد کې څوړه داسونه لیدې شیرینې زړې ګلې تا باندې واچوه شمشاد کې څوړه داسونه لیدې شیرینې. لایف کیر هسپتال نوی جوړ کړی او د دې لپاره چې موږ داسې خلکو خدمت وکړو لکه د کوم دا په نرسونو په 800 په 400 په پوډرو په افیمو باندې راوړېدلي دي. نو موږ د دې د خدمت لپاره دا اداره خپلو کړې ده او منډه تل خدمت ورسره کوو. نو موږ سره داسې ملګري دي چې هغوی موږ ته وایي چې دا تاسو راولئ د الله رضا لپاره مو علاج کوئ. علاج مکمل موږ د الله رضا لپاره دې خلکو لپاره فري علاج ورکوو. او باقي چې کوم دی کم ملګري کم منډې تللې کم خدمت یې موږ سره ډېر ملګري دي. نو انشاءالله چې کوم داسې بیماران وي، کم داسې د چا بچي وي، د چا اولاد وي، د چا خپلې چا پردي وي، نو انشاءالله تعالی موږ سره رابطه وکړي د لایف کیر منشیات هسپتال سربند باغ کې. نو موږ به انشاءالله چې هغوی سره ښه پوره مرسته کوو. علاج موږ د الله رضا لپاره مکمل فري کوو. موږ ملګری دی هغه چې کوم دی دا ټوله ذمهواري په خپل سر اوچته کړې ده او زه د دې هسپتال چرمین یم او انشاءالله چې څنګه منډه تل او څه خدمت یو د چا په کور کې دا ناسودا نه وي، نو انشاءالله چې راولئ مور علاج کوو او مور سره پوره تعاون کوو. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ادم خمستوره ترشبو किरणागानिका जुन्मुटु त्यार देता है डोलु तरोपानका ادم خمستوره ترشبو किरणागानिका जुन्मुटु त्यार देता है डोलु तरोपानका बदमा سوالونه دي بمې ارمانونه دي مرز د شهادت غواړم ژوند د غازي مرز د شهادت غواړم ژوند د غازي ادم خمستوره ترشبو किरणागानिका जुन्मुटु त्यार देता है डोलु तरोपानका درې زما سوالونه دي درې مې ارمانونه دي درې زما سوالونه دي درې مې ارمانونه دي یو درنه داس غواړم بل نه د ډال درېم مې درته سوال دی خدایه توره د قرآن وایي ادم خمستوره ترشبو किरणागानिका जुन्मुटु त्यार देता है डोलु तरोपानका وای دا ښکلی وطن زمونږ دا ښکلی چمن زمونږ دا ښکلی وطن زمونږ دا ښکلی چمن زمونږ دغه پاکه خاوره دا ښکلی وطن زمونږ دغه پاکه خاوره دا ښکلی وطن زمونږ ځان به پې شهید کړم دا د پاک الله نه غواړمه ځان به پې شهید کړم دا د پاک الله نه غواړمه او پتا راته زندگی د پوچی بار یما ادم خمسوره ترشبو किरणागानिका जुन्मुटु त्यार देता है डोलु तरोपानका.
کیر هسپتال سرپند کې دا ملګري سره تاسو خبرې وکړي چې دا ټول یې چې دنه بچیم تاندي په کور کې مور پلور هم په خانه سره په نګوري بچو له مخالف به هر وزن کوي چې پوډري بچیا یا نشئی بچیا یا دغه دا هغه خلک دي لکه ځان چې وکړي هر سړی خپل ځان خو معاشره پورې ډیپینډ کول دي چې خپل بچي ته څنګه تربیت څنګه سیټینګ جوړول پورې انسان په کوم چې هر سړی په معاشره کې خپل بچو باندې نظر کوي دلته چې کوم هسپتال دی په سرپند با سره بالکل په انټری باندې چلنا وځي دا هغه هسپتال دی چې آغاز یې دی خو الحمدلله دا خلک د انتظامیې نه د هسپتال د ملګري نه دومره خوشحال دي چې دوی وایي چې هغه د میډیسن نه علاوه موږ ته چې کوم فروټ ملويږي موږ له کوم خوراک ملويږي یا موږ له کوم د لمونځه یا د اوبونې یا د کوم د صورت یاسین چې کوم اهتمام وکړي موږ د سین د زیات خوشحال او دا امید ته وکړو ولا دا ټول دا خبره کوي چې ان شاء الله تعالی موږ چې د زنه موږ به خپل فټ فاټ ول دا څه وکړه د دوه ملګریو په شان په معاشره کې هر سړي د پور دي چې خپل بچي باندې سوچ وکړي چې بیا د دوه هسپتالونو ښکار نشي دویم هغه خبره چې کوم په معاشره کې خلک نشیان وي یا کوم والدین په خپل بچو باندې پوهېږي په دا معاشره کې د ماحول پکور دي چې زر در سره د دغه هسپتال سره رابطه وکړي یا متعلقه کومه علاقه کې هسپتال وي د هغو هسپتال ځای کې هم چې خلک وکړي چې هغه خپل بچي وځي او د منشیات د کنټرول په هغه خپل بچو باندې راولي د هغو ماحول چینج کړي نو ان شاء الله تعالی د زندګي به د هغو همواره شي فهم شکر کلمه لا اله الا الله